سبق یاد کړی دی؟ اوري. تا نه زه اورم خبره دې نه دا بل به اورم. اے زمین آسماں کے مالک ساری دنیا جہاں کے مالک تیرے قبضے میں سب خدائی ہے تیرے ہی واسطے. مورې بیا دې باچا سره جګړه وکړو؟ نه مورې چکه مې واله. ښه نو ته اوس انعام غواړې؟ نه انعام لایق خو یم خو بار رانه سړی ولګېدو. دا خو ښه خبره نه ده بچې. دا سړی څوک و؟ پلار ته به دې ګیله وکړي. څوک مېلمه ښکارېدو. خدا زه خو ستا نه ډېره تنګه شوم مرګه چې پلار دې راشي. وایي که نه تاسو څه فیصله وکړه؟ موږ خپل ماشوم تاسو ته درکوو. ته خفه خو نه یې؟ د زړه غوښې وي اولاد خو څه وکړم؟ ته غلی شه. هېڅ خبرې نشته. زموږ شپږ ماشومان د خیره شته. ما ته ښکاري چې د ماشوم مور څه رضا نه ده. نه رضا ده، خوشحاله ده. زه به ستاسو دا احسان هېڅ چېرې مېر نه کړم. خو ډاکټرې دیدي یو احسان مو په موږ بل مو کې چې خپل کور به راته ښیې. زه به کله کله د خپل زوی لیدو له درځم. وای ناټ، ضرور زه به تاسو ځان سره کور ته بوځم. تاسو ورشئ ورته، زه دا فایل مکملوم بیا یو ځای ځو. ډېره ښه. ګنده ریحان کنګریچولیشن. د څه؟ ما ستا د خوښې خلاف یو کار کړی دی کوم چې ستا خواهش و. څه دي؟ داسې نه پلیز موډ لږ چینج کړئ. اوکې پلیز سمایل. ښه اوس راته ووایه. ما دا ماشوم اضاف کړو. ریحان دا ستا هم خواهش و او زما کوم چې خدای پوره کړو. ما ګل د پردي سر سپږم چې د بل چا سر ویښتو ته راشي نو ګرېدل زیات شي او پردی سپږم په ویښتو کې زر نه حسابېږي. تا د بل غېږ نه ماشوم راوړو او هغې ته خپل خواهش وایي. پلیز ریحان په داسې موقع زما د سنجیدګۍ موډ نه دی. ډونټ ډسټرب. ماشوم ته نیت مه خرابوه، الله تعالی ناراضه کېږي. د مور پلار په خپله خوښه یې ما سره راورسولو. دا د هغې اووم ماشوم دی. اول که دا کار ما کړی وی نو تا به څه دی؟ زه به همدومره خوشحاله وم لکه چې اوس خوشحاله یم. اول تا ته د محرومۍ احساس نه کېږي؟ دلته به زما د خواهش نوم بدل و چې د هغې احساس ماته کېږي. پلیز کلوز دس چپټر. ریحان ما ستا په ذمه یو کار لګولی دی، د ده د نوم انتخاب. غلی کړه ماشوم.
ریحان څه چل دی دا ځه هغه خو لکه د فرشتو غوندې وده دی څه وشو ریحان ریحان څه ظالم احساس دی ما ګل چې خندا یې وړلې وي او ژړا هم ریلیکس ریلیکس ریحان پلم بودن جانان بسمر نازیدما ملم جانا مبارک شه مبارک شه کور کې بل ځوان پیدا شوی دی چې خبر شوم نو ډیر زیات خوشاله شوم د زامنو خوشحالي دی خدای هر چاله ورکی شکر وباسه درې ځوانان دي شوله خیره هلکه چې په زامنو ګوره تعلیمو کې ښه او بالکل بالکل